السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم سوال لیکړی چې سلام جواب ورکول سنت دي که واجب او که جواب ورنکړي نو ګناهګاریږي که نه. جواب دا دی چې سلام اچول سنت دي. ښه بیا دا سلام که یو سړي په ګڼو کسانو واچو، مقصد ګڼ کسان ناست دي په یو مجمع باندې سړي سلام وکړه السلام علیکم، دا مجمع کې یو تن وموي چې وعلیکم السلام، په ټولو غاړه خلاصه شوه. معنا دا واجب دي، خو دا داسې واجب دي چې دا کفایي دي. ښه دې ته واجب کفایي وایي. مقصد که یو تن د دې جواب ورکړ نو د ټولو کسانو غاړه خلاصېږي. که یو تن و په هغه باندې سلام وکړ او هغه د سلام جواب ورکړ نو غاړه خلاصه شوه، او که بالفرض سلام یې ورنکړ نو کتلی به شي چې سلام جواب د څه د وجې نه دی ورکړی، عنادن یې نه دی ورکړی جواب، او که نه اورېدلي نه دي الفاظ. نو که بالفرض عنادن جواب نه یې کړی نو ګوره ګناهګار دی، ځکه دا سلام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو عظیمه تحفه دی، امت ته پاتې ده. او دا تحیه چې ده دا د مؤمنانو په منځ کې د اتفاق او د محبت یوه لویه لار ده. ښه نو که قصدن عمدن جواب نه ورکړی نو بالکل ګناهګار دی، او که نه د عذر د وجې نه جواب نه ورکړی نو بیا خو ګناهګار نه دی، بیا خو معذوره دی. ښه